او په سړو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ولنې کسته چې ایمان راوړی او ایمان څنګه راوړی د رسول الله سره ملاو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا دعوت ورکو چې زه د الله پیغمبر یم او دا خبره ده عقیده زمونږ ده منهج ده آسمانی دین ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خبره ونه کړ بما ته کلمه وخه ذکر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دعوت احدا الى الاسلام ما چې هر چالم د اسلام دعوت ورکړه الا كانت له عنه كبوه دغه سره لیک په تردد کې پریوته رسول صلی الله علیه وسلم لکه چاره نټه مغسته دي شوک خو بالکل مخېړه ولې چاره سره باس کړی دی چې څنګه ولي سنه خبر خو شوی ده کنه چې رسول الله چاته ویل زه الله پیغمبر نه کې ایمان راوړم خو څه تفصیلی ته معلوم کړی چې څنګه پیغمبري او دلیل پیسه ده قسمه خبري شوی دی رسول الله سره. نو رسول الله چې هر چا دي کړی دی الا ابا بکر سوید ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ما ته د اسلام خبرو کړه ډایرک کلمه وو او ډایرک اسلام قبول کو. او ځکه یو روایت کې راځي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دله دعوت ورکو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ما چې چا سره خبره کړې د دعوت ابا علی ورجعني الكلام ما سره به خبرو کې بیا واپس چیړ کړې ده سنه خبره کړې الا ابن ابي قحافه سوید ابو قحافه زوینه چې د ما سره هیڅ خبره نه کړې ډایرک اسلام قبول کړې. یو روایت کې راځي د مبارک چې کان صدیقا له فی الجاهلیه د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره په جاهلیت کې لکه د نبوت مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره او به اوس ورسته دي مرګره چې الله وته مرګره وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره مینو دومره محبت به د سره کو. په صحیح بخاری کې د روایت ته ابو الدرداء رضی الله عنه چې با صحابه کرام دغه سره وران شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبرینه خبر شنو غوسه شو وی هل انتم تاركون لي صاحبي تزواد مرګره ماته نه پری دی د چا مبارک وي د ابو بکر صدیق رضی الله مبارک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متسوی دی مرګروت وی کله چې ماته واستوي چې الله پیغمبریم نو تاسو وی کذبت وقال ابو بکر صدقت تاسو ماته ته دروغجنی ابو بکر صدیق ماته سوی وی تاریشتیو وی کله چې تاسو ما خپل مالونه بن کړو نو مال چاره کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې مال لګول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې د کم وخت نه اسلام قبول کړي د مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګ لري که په سفر کې دی او که په حاضر کې د خپل مال د خپل بچی د خپل اولاد د خپل بیبیانی د هر څه د قربان کړیو د الله سبحانه وتعالى د دین د پاره. او غټه خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ملګری ویلې د رسول صلی الله علیه وسلم او دا غټ صفت د دینه بعد ک څوک سپه غاپی نه غباسي غاپی چې الله سبحانه وتعالى وی چې دا ملګری دی او دا راځي په دغه جرح کې د کم ایمان دی دا بس خلک وي نه هغه دي چې ایمان او مؤمنان او مسلمانان او د اسلام لپاره منډو الله وی د پیغمبر مرګره او دی وی د پیغمبر مرګره دشمن دی او تاسو څنګه وایي چې دا سړی مسلمان دی او د دې بیا په اسلام کې شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ثاني اثنين ذهما في الغار دوه کسانو بغار کې دنه بس دوه کسان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د هجرت واقعه د تاسو ان شاء الله تفصیلا بیانوم پر روان درسونو کې چې تاسو ته پته ولګي چې څنګه قرباني د رسول الله لپاره ورکړه. بالله مخکسوي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه خپل مرګري ته وي الله وتعالى چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د دې شجاعت مبارکي و خبرو کو مختصر چې څنګه شجاعت الله سبحانه وتعالى ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله سره په هر جنگ کې شریک شه. علي رضی الله عنه سکسانو ته خبرو کړو اخبروني من اشجع الناس په دې خلکو کې شجاعت ولا سوق زړور انسان بادر انسان دغه مبارک ماته وای ویته کنه غوته
علي رضی الله ډیر ضروري انسان، ډیر بهادر انسان. نه هغه چې ماته په دې خلکو کې شجاعت ولا وخی، نه هغه ته اعلان عالم بیا موږ ته پته نشته. وی ته موږ ته ووایه. هغه ابوبکر صدیق رضی الله په دې خلکو کې شجاعت ولا انسان. ابوبکر صدیق رضی الله یو بهادر انسان، الله ولې ډېر غټ زړه ورکړو، ډېر زړور انسان. نبی علی رضی الله دغه واقعه بیانې، وی انه لما كان يوم بدر، وی کله چې بدر غزا و موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره یو خیمه جوړ کړه، جعلنا للنبي صلی الله علیه وسلم عریشه، یو خیمه جوړ کړه چې بدی کې د مشر ناس دا غزینه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته اوامر ورکول، او که چېرته حالات سخت شي بیا وروسته د مشر میدان ته راکوزي، خو داسې په اوله کې دی نه راکوزېږي میدان ته. هلته وایي موږ رسول صلی الله علیه وسلم خیمه جوړه کړه، نو بیا موږ دا خبر وکړه چې من یکون مع رسول الله صلی الله علیه وسلم لئلا یهوی الیه احد من المشرکین. وایي موږ چې د رسول سره به څوک کیني دلته چې مشرکین چې د رسول صلی الله علیه وسلم باندې ګزار ونه کړي. او دا ګورې ډېر حساس ځای دی. زه وایم چې د دې ځای نه آسان ځای دغه دی چې انسان د جنگ د میدان ته کوشي، هغه اسانه. خو د رسول سره به څوک کیني او د رسول سم دفاع وکړي او مشرکینو هدف هم دغه دی. وایي موږ دا خبره وکړه، نو وایي چې فوالله ما دنا منا احد، وایي موږ داسې ورو کېدو الا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی شاهرا بالسيف، دا خبره توره یې سره ویزه زه به ولاړ یم که نه د رسول سم سره خوا کې. لا يهوي الیه احد الا هوى الیه، مشرکین کې چې به څوک را نږدې کېده ابوبکر صدیق به مخکې ورغلی او مخې ته. نو وایي چې فهو اشجع الناس، هغه په خلکو کې څه په خلکو کې بهادر او شجاعت والا انسان. یو روایت کې راځي، امام بخاري دا روایت راوړی، عروه بن الزبیر وایي چې ما د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نه تپوس وکړو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلی الله علیه وسلم. ما د دې واقعا بیان کا عبدالله بن عمرو ته وی، ما د دې واقعا بیان کا چې مشرکینو کم وخت کې سخت تکلیف رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي. ناغوی وی ما عقبه ابن ابي معيط لیدلو چې هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم او رسول صلی الله علیه وسلم مونږ کاو. نو دې بدبخت دي چې لکه د عقبه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې صادر نه ونیو، کوم صادر چې رسول په ځان باندې چولو هغه صادر د رسول صلی الله علیه وسلم د مری ته ونخته. نبی وجه فخنقه خنقا شديدا، نبی دا صادر را توک د رسول صلی الله علیه وسلم بالکل بند کو، بالکل د رسول الله صاحب بند کو، رسول الله مخ تک سر شو. په دغه ټینګ سبحان الله صاحب الغار راغ ابوبکر صدیق رضی الله عنه، هغه انسان چې هغه دې ته باندې کتلی چې د قریش ته د سرداران دي او د مشران چې څنګه راغ وی کته را منډ کړو بجړا شو، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. تاسو دې سره وجنی چې هغه دا وی چې زما رب الله دې ګناه درسه وجنی. نو مشرکین سجرو کو هغه رسول صلی الله علیه وسلم پرېخو او عمله وکړه بچا باندې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره چې هغه بیهوش شو، دا ټول به راجم شو، رسول صلی الله علیه وسلم پرېخو او ټول درلو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دومره وو چې هغه بیهوش شو. نبی خلکو چې کور ته ویړو، چې کور ته ویړو سوخ بعد په هوش کې راغی، نو مور وته خوا کې ولاړه و او هغه وته چې زویا او بوسکا دوایو خره ډوډۍ وخره، نه قسم وخورو وی دا هغه وخت پورې زه نو بس کم نه ډوډۍ وخورم سو پورې چې ما رسول صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو نه لیدل. هغه ته هغه په امان کې دی خدای وینا زما خواله زما ما هغه زخمی حالاتو کې پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ویوړو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو زړه مطمئن شو، دغه نه باندې وبوس کی الله سبحانه وتعالى چې دا اوچت مقام ورکی داسې نه ورکی ور لکه ممکن زخ په ځای دا سوچ کوم، کله کله زما زړه ته دا سوچ راځي، د هر مسلمان زړه ته به دا راځي چې موږ د صحابه کرامو په دور کې ولې نه و. نبی ځان له جواب ورکوم چې مړه ته خپل ایمان ته ورته دا دور لایق چې زه د صحابه کرامو په دور کې زمونږ سې ایمان دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې هغه په خوا کې دغه کسان لایق وو، هغه دغه د پر هر څه قربانول موته نن سبا معمولی مزدوري نه هر څه خطا کړي، د سعودي عرب ویزه زمونږ هر څه یې کړي، معمولی
دو درې کوټو کور چې زموږ هرڅه خراب کړي، یو څو روپاټو زموږ هرڅه یې کړي، موږ بس قرباني ورکو. الله سبحانه وتعالی چې دا مقام ورکوي دوی له، نو دا ولا په دې ورکوي چې الله سبحانه وتعالی د پته لري چې دوی زما د پیغمبر سره څنګه ملګرتیا کوي. الله خو په مستقبل باندې علم دی چې مخکې به څه کي. نو الله ته پته لري چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هغه انسان چې دې زما پیغمبر د مرګ پورې به دی نه پرې. نو په هغه ځای کې د رسول سم داسې دفاع وکړه. دا ډېر غټ زړه غواړي. ګوره داسې په قصو کې ډېره اسانه خبره، ستاسو اندازه ولګوئ چې نن سبا د ټول کافران را جمع شي په یو مسلمان پسې او هغه وایي او ټکوي او ته ورشې او ته یو سړی او ته ته پته لري چې زه دې مجموعې ته وردننه شم، نو دوی د ټولو په ما باندې راځي، دې ته وردننه کېده. دا ګوره موږ خو دلته ناست یو په اوس قالین باندې زه وایو سبحان الله، خو دا ډېر ګران کار دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې شجاعت او بهادري وه. غټ صفت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دا و چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې به مال ډېر لګو، بلکې د هغه مبارک کې وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. دا آیتونه مفسرین وایي چې د چا مبارک نازل شوي؟ دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نازل شوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو روایت راوړی، ډېر عجیبه روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله: ما نفعني مال ابي بکر. مال د چا مال دومره فائدہ نه درکړي لکه څومره چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال فائدہ راکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې ناست و، هغه په ژړا شو، وی چې هل انا ومالي الا لك يا رسول الله. یا رسول الله زما مال ټول ستا دپاره، دې خبرې ته به ضرورت نشته کوم چې تاسو کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار وکړو چې چا چې مال لګولې دی زمونږ مرسته کړې ده، نو داسې مال نه دی لګولې لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لګولې. ولې؟ ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه وخت کې الله په لار کې مال لګولې، په کوم وخت کې چې ضرورت چا نه لګو. او ان شاء الله مخکې به نور حدیثونه راځي چې رسول الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې احساناتو څنګه جواب ورکړي، اب ان شاء الله مخکې راشي. یو روایت کې راځي عائشہ رضی الله عنها او د عروه بن الزبير نه نقل لي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو نو هغه سره 30,000 دینار و. 30,000 دینار دا ګوره لکه نن سبا چې سړي سره په ملیونونو روپۍ. نو دا هغه سره په هغه ټیم کې 30,000 دینار یا درهم، نو دا 30,000 دینار یا درهم دا ټول د رسول الله باندې لګولي، دا ټول په رسول الله باندې قربان کړي، خپل هر څه د رسول الله لپاره قربان کړي. د رسول الله د هجرت په لار وته کور خپل پرې خدا بچي پرې خود دومره اوچت انسان ذکر رب العالمین چې دغه مقام ورکړي. په روایت کې درځي امام بغوی په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی، ابن عساکر رحمه الله غم ذکر کړي. عبد الله ابن عمر وی چې كنت عند النبي صلی الله علیه وسلم وعنده ابو بکر رضی الله عنه. ویزه د رسول الله سره ناس او دغه سره په خوا کې ابوبکر صدیق هم ناس. ابوبکر صدیق په ځان باندې یو شړی را چولې او ځغلې ناس. نو جبريل علیه السلام راغی پر رسول الله پسې وی یا محمد صلی الله علیه وسلم سی چلې چې ابوبکر صدیق د شان ناس دغه یو شړی په ځان را چولې دو نور سنشتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جبريل انفق ماله علي قبل الفتح، غټول مال په مال غولای سو سره نشته. په دغه ورځ کې دغه مالی حالات سو کمزوري، مال ټول پر رسول الله باندې لګولای. نبی او دغه وی او دې خبرې ته وګ کېږي فإن الله تعالى يقرأ عليه السلام. الله سبحانه وتعالى ابوبکر صدیق باندې سلام وای او دا ته پوښتنه وکړه، الله ته پته ده خو الله کله کله خبر راخاره کوي مونږ ته. نو دا ته پوښتنه وکړه چې اراض انت عني في فقرك هذا ام ساخط، زمونږ راضي کنه خپې دي غریبۍ دلاسه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته هغه په جړا شوې، یا رسول الله الله نه وسنګ ناراضه شي، دا مخ د خپل ارسله ګوري الله د پاره انا عن ربي راض، زه خپل رب ناراضي کو ځای ما ناراضي شي. دومره اوچت انسان چې د رب العالمین د طرف نه دغه د پر سلام راځي او الله سبحانه وتعالى طرف نه دا خبر هغه تر. یو روایت کې راځي امام ابو داود امام ترمذی راوړی، عمر ابن خطاب رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړ
ان نتصدق چې موږ صدقه ورکو. دا په هغه وخت کې په کوم وخت کې چې غزوه تبوک وه. په غزوه تبوک کې به مسلمانانو باندې حالات ډېر سخت راغلي، ډېر سخت حالات. نو رسول صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړو چې چا سره صحیح راوړي، تر دې چې بعض صحابه کرام لکه ابو عقیل صحابي هغه یو څو کجوري ځان سره اغستې او راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. هغه واقعه موږ بیان کړو مخکې چې بیا پورې منافقانو وخاندل. نو په دغه وخت کې عمر رضی الله عنه چې فوافق ذلك مالا عندي، په دغه وخت کې ما سره مالو ویمای چې اليوم اسبق ابا بکر، نن بزه ویمای چې نن بزه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې کېږم، د سب په هر ځای کې زموږ نه مخکې کېږي. نن ما سره مال ډېر دی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دې ورځو کې مال څه دی؟ مال کم دی. نو فجئت بنصف مالي، ما نیم مال راغستی دی او را مې وړو رسول صلی الله علیه وسلم ته مې کېښو. وی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته چې ما ابقیت لاهلک، د خپل کور والا دپاره یې څه پرېښودي ته؟ عمر رضی الله عنه هغه ته چې یا رسول الله هم د دې امر مې پرېښودي مثله، د دې امر مې نور پرېښودي، نیم مال مې راوړی نیم شتي. واتى ابو بکر بكل ما عنده، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ارسل اغسطو. خو سبحان الله هغه ارسل اغسطو خو ګوره د دې مال نه کم و د عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله خو نیم راوړی، ابو بکر صدیق ټول مال لا اغستی، خو هغه ټول هم د دې نیم نه کم دی. نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دې سوال ته وګوره، داسې ورته نه وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې څومره مال دې راوړی دی او دا خو ظاهره کې دا د هغې نه څه دی؟ د هغې نه کم دی. رسول صلی الله علیه وسلم یا ابابکر ما ابقیت لاهل کور کې څه پرېښودي، پته به دې ځای کې لګي، دا نه چې مال ډېر دی که کم دی، خو کور کې څه پرېښودي. هغه وایي چې یا رسول الله ابقیت لهم الله ورسوله، الله او پیغمبر مې ورته پرېښودي، هر څه مې راغستي. نو عمر دا وایي چې کله هغه دا خبره وکړه نو ما په زړه کې وایي چې زه به د نن نه بعد د عمر دا وایي چې زه به د نن نه بعد چېرته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مقابله ونه کړم. ټول ما یې راغستی، هر څه د الله سبحانه وتعالی دپاره قربان کړو. دومره اوچت انسان په صحابه کرامو کې پوهه صحابي ده. ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه چاته پوښتنه وکړو من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله په وخت کې بچا فتوی ورکولې؟ هغوی چې ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دې دواړو فتوی ورکولې. رسول الله ګوره ژوندی و، رسول الله بس یو بوډۍ راغلی و، تاسو ته حدیث معلوم دی، رسول الله بس یو بوډۍ راغلی او تپوس دې کوو رسول الله ته بیا راشه، وایي که زه بیا راشم او ته نه یې نو ابوبکر صدیق به یې که دنه یې تپوس وکړه. دې کې رسول الله دې خبرې ته مې اشاره وکړه چې زما نه بعد به دی خلیفه به هم دی، نو که زه نه یم دنه تپوس وکړه. دومره پوهه انسان. صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه و چې خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس، رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته خطبه وکړه. خطبه په دې منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله تبارک وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. یو انسان دی، یو بنده دی چې الله سبحانه وتعالی ول اختیار ورکو چې ته غوره کا دنیا غواړي کنه د الله سره چې سید هغه غواړي. فاختار ذلك العبد ما عند الله، ناغه بنده څه غوړه کړو، هغه څه غوړه کړو کوم چې د الله سره. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو مونږ دته وکړو مونږ چې د سپینګری ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان خبره کوي، د چا خبره وکړي او دې څه شو د په جړا شو. بیا موږ ته پته ولګېده چې د رسول الله خپل خبره کوله. د رسول الله دومره جوخ مرګره، کله چې مرګرتیا ډیر وخت پاتې شي او ډیر جوړ مرګرتیا نو بیا د خبرو کې خپل مرګره معلومه دغه د مخ د حالاتونو پته لګولې شي چې د اوس خوشاله دی، خپل د سغ وړي سنغ وړ. دومره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم جوخ مرګره. به رسول صلی الله علیه وسلم چې کله هغه په جړا شو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، وې د غټ احسان په ما باندې چې چا دی هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملګرتیا کې هم ما سره مضبوط ولاړو، مالم ټول لګولې دي. ولو كنت متخذا خليلا، کما چرته د الله نه علاوه سو خلیل جوړولې ده. خلیل د اوچته درجه کې مرګري چې په زړه کې بیا د بل چا سره محبت پاتې نشي، د زړه صرف دغه د محبت نه ډک. رسول الله کما چې د خلیل نیول اتخذت ابا بکر، نو ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل خلیل کړی. ولکن اخوة الاسلام،
د اسلام دا کوم ورورولي چې دا څه ده دا پوره ده. بیا رسول الله دا خبره وکړه چې څومره دروازې دي د جمعات ته، نه بعد رسول الله دا خبره وکړه وی چې څومره دروازې دي د جمعات ته ټولې څه کوي هغه بند کوي سیوا د چا دروازې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې دا ونه بندوي. په دې کې دې ته اشاره ده چې دی به خلیفہ وي، ځکه چې وی دروازه ته کوله پر دې منزل زیرا امامتي وکړي. امام ابن کثیر رحمه الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي چې یا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، امامتي ته څوک مخکې کیږي چې څوک په قران ډیر پوهي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک مخکې کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې کړي. دا دلیل دی په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټولو صحابو کې څه دی پوه صحابي. بل دلیل په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر پوه انسانو په صلح حدیبیه کې، صلح حدیبیه په موقع باندې ان شاء الله واقعه به تفصیلا مخکې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعض شروط باندې د مشرکین سره صلح کړو. په کې یو شرط داو چې زمونږ د طرف نه مشرکین وي چې زمونږ د طرف نه څوک مسلمان شي درشي تاسو به واپس را لېږي، او که تاسو د طرف نه څوک کافر شي او زمونږ طرف ته راځي زمونږ د دین قبول کړي نو موږ به واپس نه درلېږو. بل دا چې دې کال به عمره نه کوي روان کال به عمره کوي او مصلحه به ځان سره نه راوړي. دا قسمه شرطونه غوړي کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې صلح وکړ. نو عمر دن غصه شو په دې باندې او رسول الله ته یا رسول الله علامه نعطي الدنيه في ديننا، یا رسول الله موږ په دین کې ولې دومره ځان کمزوري کوو؟ هغه د الله دشمنان نه دي یو دشمنان دي، موږ ویل الله مرګري نه ویو نو بیا سره طاقت په دې باندې دوی سره صلح کوي. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې امیر چې کمی دی په هغه څه باندې پوهېږي چې کشران په هغې نه پوهېږي. تاسو به خیال کړئ نن سبا هم دا ډېر کشران په دې علما کرامو باندې په دې مشرانو باندې دغه کوي دا تنقیدونه کوي. په دیره کې به ناسي تنقید به چا کوي په یو غټ عالم باندې به کوي دا داسې نه وه په کار، خطا شو هغه عالم له داسې نه وه په کار. دا حکومتي ملا دی، دا د حکومت سړی دی به چې حکومت سوی دی وایي ګوره د په خبره نه دی رسېدلی. هغه عالم له چې الله څومره پوه ورکړي دا د سره نشته. دې ځای کې عمر د ظاهري حالاتو ته ګوري چې یا رسول الله دا اوس شرط شو چې دوی یې ښودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویې الله پې ښه پوهېږي او زه پې پوهېږم. نو هغه لاړ به ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر شو ګوره غلی ناست دی څومره پوه انسان دی بلکل غلی ناست دی. هغه ته ویل څه چلو شو؟ وایي رسول الله چې را صلح وکړه یو خبر نو وایي څنګه هماغه جواب ورکړو کوم چې رسول الله ورکړو بلکل حق جواب ورکړو بس غلی شو چې رسول الله کې ښه پوهېږي الله ورته وحي کوي که د رسول الله کار غلط دی الله به ورته وایي ستا کار غلط خو دا هم په وحي باندې هغه دا کوي دا صلح کوي. نو دغه صلح نه بعد آیتونه نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا. نو ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هوښیارتوب ته او د پوهې ته. بلکې په یو روایت کې راځي امام ابن عساکر رحمه الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په ما پسې جبریل راغی او جبریل علیه السلام ماته وی الله ته امر کوي چې ته مشوره کوه د چا سره؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره کوه. دومره اوچت انسان چې د الله سبحانه وتعالی طرف نه امر راځي چې ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره کوه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې ډېر فضایل دي ډېر زیات فضایل دي او که زه اوس هغې له لاړ شم تفصیلي نو وخت به رانه ولګي خو موږ به یو څو فضیلتونه د هغه رانقل کړو د دې لپاره چې د هغه د مقام موږ ته ښه ډېر واضح شي او د هغه سره زموږ د محبت ښه ډېر شي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی وی ما رسول الله ته وی چې ای الناس احب الیک یا رسول الله په دې ټولو خلکو کې ته چا سره محبت زیات کړي؟ وی ما ته وی چې عائشه رضی الله عنها یاد کړ. وی ما ته چې رسول الله من الرجال د سړونه وی چې ابوها هغه د پلار سره ډېر محبت کو. ګوره دوه چت انسانان دي چې رسول الله سره ډېر زیات محبت کړي ابوبکر صدیق او د هغه لور عائشه رضی الله عنها. او شیعهګان روافض په دوه پورې ختی دغه دشمنی سبحان الله دا هغه چا سره دشمنی چې الله سره محبت دی دا هغه چا سره دشمنی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی. یو روایت کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی انس بن مالک رضی روایت دی وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په مجلس کې دا خبر وکړه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهم د دوه ناس وی هذان سیدا کهول اهل الجنه. په جنت کې چې کوم مشران دي
چې څومره مشران پکې دي د هغوی مشران څوک دي سرداران هغه د ابوبکر صدیق دی او عمر رضی الله عنه الا النبيين والمرسلين سوى د پیغمبرانو چې پیغمبرانو باندې دوی مشران نه خو د پیغمبرانو علاوه چې څومره دي هغه ټول باندې مشران څوک دي هغه ټول باندې مشر چې دغه دی عجیب روایت عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې عمر د یو پیر منبر ته وخته او به دا وی خبردار یقینا دا خبره یاد ساتي چې په دې امت کې غوره انسان بعد نبیها ورسول د رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه فمن قال غیر هذا فهو مفتر نو که د دین علاوه بل څه خبره کوله نو دا به دروغجنی علی رضی الله عنه او زما دا خبره دا پیغام او دا روایت دا ورسوي شیعاګانو ته او روافضو ته چې غوي ووري علي رضی الله عنه وی دغه کې لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر سوق به مال فضیلت نه راکې ترجیح مال نه راکې ابو بکر او عمر رضی الله عنه او کچا راکړه الا جلدته حد المفتري نزبول د دروغجن چې څنګه سزای هغه مر کوړي بول ورکو او شیعاګان لګي دي خامخاسه کوي دشمنی جوړی د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د شان د علی رضی الله عنه د دوی په منځ کې د ایمان گواہی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان گواہی د رسول سم ور کړي حدیث کې راځي د صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ابو هريره د روایت ته وی چې رسول سم یو پیر ناس د خبره کوله چې یو کس روانو یسوق بقره غویر ونه کړو به غوا باندې لپاسه سامان چوله نو دی غوا سر روانو فکلمته او خبرې وکړې د سړي سره چې انی لم اخلق لهذا زه خو دې لپاره نه پیدا شوی چې ته په ما باندې بار وړې زه خو دغه لپاره د فصل لپاره پیدا شوی نو د صحابه کرام چې باقی کوم ناس هغه سبحان الله بقره تتكلم یا رسول الله خبرې کوله رسول صلی الله علیه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر زه ایمانم ابو بکر منی او عمر منی او په دغه ټیم کې په مجلس کې نه ابو بکر او نه عمر فاننو وما ثم ابو بكر وعمر په دغه مجلس کې ابو بکر صدیق او عمر دا نو خو رسول صلی الله علیه وسلم د ایمان گواہی ورکړ رسول د پته په یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي ابو سعید خدری نه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم ما من نبي الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض هر پیغمبر چې د زمکه ته الله را لګل نه داغه دوه وزیران په اسمان والو کې او دوه وزیران د زمکه والو کې فاما وزيراي من اهل السماء نو په اسمان کې چې کوم زما دوه وزیران دي هغه څوک دي فجبريل و میکائیل جبريل او میکائیل واما وزيراي من اهل الارض او په زمکه کې فابو بکر وعمر رسول صلی الله علیه حدیث کې خصفا وی صفا د سعید بن زید رضی الله عنه روایت ته وی ابو بکر فی الجنه ابو بکر بکم ذکره په جنت کې صفا کوي وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه رسول الله خصفا کوي ور کړی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا جنتی دی یو روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی عبد الله ابن عمر وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات يوم فدخل المسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روته د کورنو دغه ترغه جمعات وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والاخر عن شماله یو سره بخیله سبب په ګسلاست سبحان الله رسول الله دوی سره دور محبتو چې رسول الله عام خبرم کوله نو یې ته لاړم ابو بکر او عمر را سره منګ راوته جو ابو بکر او عمر را سره منګ کس په خبرې لري ولته ابو بکر او عمر را سره دومره رسول الله دوی سره محبت چې هر واقع کې به هغه تذکرہ دا به کوله نه کله چې رسول الله جمعه ترانه وته دی روایت ته وکړي کله چې رسول الله جمعه ترانه وته نه ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوانه د رسول سره یو په خیله سبل په غسلاس وهو اخذ بايديهما او رسول الله دغه دوانه د لاسونه دنیولیو دغه شندريونه راغ نبی رسول الله چې کله رانه وته دی جمعه ته د ملګرو ته وی صحابه کرامو ته هکذا نبعث يوم القيامه د قیامت پر ورځ موږ د قشاره پاسو لکه څنګه چې موږ وسدلته یو ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه دوی به رسول الله بوسای یو روایت کې دا راځي رسول الله انا اول من تنشق عنه الارض
د قیامت پر ورځ اولنې سړی چې د ځمکې نه برپاسې هغه به څوک وي؟ هغه رسول صلی الله علیه وسلم ثم ابو بکر ثم عمر، بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا به عمر رضی الله عنه. په روایت کې راځي چې ابو اروى الدوسي هغه وی چې د رسول الله سره ناسوم نو بدی کې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د دوه راغلل چې رسول الله مسکیش او وی خندل خوشاله شو دي دوه د رسول الله بدی ډېر خوشاله دي والحمد لله الذي ايدني بكما، د الله شکر دی چې تاسو دوه مال مرګري را کړی چې تاسو دوه ما سره یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم زړه په غو باندې سو په غو باندې مطمئن. یو حدیث کې راځي دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې چا چې هم د یوشینه دو جوړې دو قسمه شي د الله په لار کې ولګو دعیه من ابواب الجنه، د جنت دروازو تر طرف نه بده आवाज کیږي او دته بده ویل کیږي چې اے د الله بنده راځه. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، څوک چې موزه ودش ډیر کوي دته بده کومې دروازې نه आवाज کیږي؟ من باب الصلاه، کوم چې د خلکو لپاره ده. ومن كان من اهل الجهاد، او څوک چې جهاد کوي دعي من باب الجهاد، دغه دروازې طرف نه आवाज کیږي چې تر ازه به طرف. ومن كان من اهل الصدقه، څوک چې صدقې ډېری ورکوي نه دته به دغه دروازې نه आवाज کیږي. ومن كان من اهل الصيام، او څوک چې رجوع والی دعي من باب الريان، دته الريان دروازې طرف نه आवाज کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه او رسول الله ته ګوري بیا یا رسول الله ما على من يدعى من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ يا رسول الله او سیده چې یو کس په یو دروازه باندې زی خو دې شي څوک شتي یا رسول الله دې شي څوک شتي چې د ټولي دروازې هغه ته आवाज کوي چې په دې طرف پای راځه. رسول الله ته نعم شتي دي خلک فارجو ان تكون منهم يا ابا بکر، او ته هغه خلکو کې چې د ټولي دروازې به د قیامت پر ورځ ته आवाज کوي جنت ته تلو لپاره. په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اما انك يا ابا بکر، اے ابو بکر تجدين اول من يدخل الجنه من امتي، زما په امت کې ولنې انسان چې جنت ته ځي هغه به رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې تاسو کې نن چا روزنی ولیده؟ ابو بکر صدیق رسول الله مانی ولیده. فمن تبع منكم جنازه، تاسو کې څوک جنازې سره تللی؟ وی رسول الله زه. وی فمن اطعم منكم اليوم مسكينا، فمن اطعم منكم اليوم مسكينا، چا مسكين له خوراک نه ور کړي؟ ابو بکر صدیق یا رسول الله ما. فمن عاد اليوم منكم مريضا، تاسو کې نن چا د بیمار ته پوښ کړي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله ما ته پوښ کړي. وی رسول الله متي مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه، دا خبرې چې کله په انسان کې راجم شي، دا خبرې چې کله په انسان کې راجم شي نو دغه انسان به لازم جنت ته ځي، ته به جنت ته ځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی ده چې به جنت ته ځي. یو ډېر عجیب واقعه د بصیرت کې ربيعه الاسلمي رضی الله عنه هغه وی جرى بيني وبين ابي بكر كلام، زما او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې خبرې واوري نو بس موږ خبرې تیزی کړې دی او بس فقال لي كلمه كرهتها، ناغه ما د دې خبرو کړې چې خبره زما بدی شو، یعنی زیاته خبره وکړه وندم او هغه په خپل خبره باندې پښیمانه شو چې دا ما سوې. وی ماته بیا وی چې ربيعه ته دې سکارو کې ځاګه شن خبره ماته وک چې بدل شي دا ختم شي. سبحان الله جزيت او الله سبحانه وتعالى چې ورچت مقام ورکړي اسینه دې ورکړي. وی ته ماته دا خبره وکړې مو دې چې لا افعل زه خو دې نشم کول. وی ماته وی چې یا به دا خبره کې او یا به ګور رسول الله ته خبره رسول. ابو بکر صدیق وته وی یا مال دې جواب راکړل څنګه چې ما تعالی درکړ واغه خبره وکي او یا به ستا خبر رسول سم ته رسول. نو ابو بکر صدیق روان شو پر رسول سم پس او زم په د بس روان شو. نو د اسلم قبيله باز کسان راغلو چې هغه د ربيعه قبيله وا. وی چې رحم الله ابو بکر الذي رحمك ابو بکر باندې في اي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال. الله دې رحمك ابو بکر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته چې پلاني خبره کړو پلاني کړو قومي قوم کې خپل کسته لپاره خبره یې چې ګور دله پر رسول الله په سیمه ما ته چې اتدرون من هذا
ما خپل قوم ته تاسو دې پیژنې دې څوک ته خبرې کوي هذا ابو بکر الصديق دا ابو بکر دې صدیق دې ثاني اثنين دا کسته چې الله سبحانه وتعالى تذکرہ په قران کې کړی ده نو خبرې ګوره تیزی نه کوي خبرې رو کوي کدی غوسه شو او رسول سم خبر شو نه د دې غوسې لپاره به رسول سم غوسه شي او چې رسول سم غوسه شو نو الله سبحانه وتعالى به خپه شي خلیش موږ متبا کوي ربيعوي ما غوتوي چې موږ متبا کوي د الله غضب بر باندې وشي ابو بکر صدیق ورغه وتبعته وحدي زبسي ورلم چې کله موږ ورلو هغه رسول سره کېناستو فحدثه الحديث كما كان پورا واقعو د قشم باندې چې رسول زموږ د منځ کې خبري نو ابو بکر صدیق رضان چې کله دا خبرو کړو رسول سم دا سر اوچت کوي ماته وی چې یا ربيعه مالک والصديق صدیق سره ستاسو خبري دا شي چلې رسول مت صدیق وي موته چې رسول الله کانه کذا وکذا چې خبرو دی خبرو کړه زما خو خنش خود به ماته وی چې تم ماته دې خبرو کې چې بدل ختم شي ما چې نه زنه کو نو دې پتا په سراغ نو رسول صلی الله علیه وسلم ته او هغه شامت مو هغه شان جواب ته مور کو خو دې سی وای چې غفر الله لك يا ابا بکر لکه دې سی وای چې ابو بکر الله توبه هغه خبرو ته ونه کیږي کو رسول سم دې کې ابو بکر صدیق څنګه خیال وسات یا هغه شاو ته ونه وره ها دې سی وته وای چې الله دې ته الله دې توبه روایت کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ابو بکر صدیق ته انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار ته چې څنګه زما مرګره په غار کې دغه شمته زما مرګره په حوض کوثر باندې التممت ما سره ولاري التممت ما سره یو شای یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله وان في الجنه طيرا كامثال البخاتي رسول صلی الله علیه وسلم په جنت کې و مارغان او دې مارغان به لکه د اوخانو په شان دومره غټ وي او خصومه غټي دغه شان وي ابو بکر صدیق یا رسول الله دا ډیر لکه اوچت نعمت ډیر خون به بدی یو بدی کې خون دې سو کې چې خوري خو به ډیر خون اخلي وانت ممن ياكلها تبع خوري په جنت کې په دې کې رسول سم غوي ورکړه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنت ته ځي دا بعض فضایل دي اگر که نور فضایل هم پاتې شي ان شاء الله غو پر روانه حلقه کې پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په لار روان شو والله سبحانه وتعالى دې غوي سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي والله سبحانه وتعالى دې موږ د غوي په نقش قدم باندې روان کې ان شاء الله دا سیرتونه دا به وګدې د خلفای راشدون ځکه چې دوی په جون کې ډېر سړي داغه په تفصیلا ذکر کو د ابوبکر صدیق رضی الله فضایل بیا دغه نور صفات دي بیا د خلافت څنګه ملو شه دی بیا د خلافت نه بعد دغه جنگونه چې کم کړي د کافرانو سره کم حالات رغلي هغه ټول ان شاء الله بیانو دغه بعد عمر بیا عثمان بیا علي رضی الله عنهم اجمعين الله سبحانه وتعالى موږ له دغه توفیق راکړي